موبایل سلو وي یا هم د پروګرامونو په وخت کې لوډینګ کوي او یا جام کیږي نو په دې لنډه ویډیو کې درته یو داسې پټ کوډ ښیم چې په ذریعې تاسې کولی شئ خپل د موبایل هغه پټ فایلونه یا سټوریج یا حافظه چې کومه ده هغه پاکه کړئ او ستاسې موبایل به بیرته تیز او چټک ډول سره په سم ډول سره کار کوي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ او لایک او ویډیو د ملګرو سره هم شریکه کړئ. خپل موبایل کې به د فون اپ را خلاص کړئ، دلته به سټار هیش 9900 هیش علامه ډایل کړئ. اول اپشن چې کوم ده رن ډمپ سټیټ د باندې کلیک وکړئ. دا اپشن به تاسو سره ستاسو موبایل کې ټول فټ فایلونه، جنک فایلونه یا ویروسي فایلونه چې رامنځته کي د اپلیکیشن انسټال په وخت کې هغه ټول به ختم کړي. دویم اپشن چې کوم ده هغه موږ سره ډیلیټ ډمپ سټیټ ده، هغه به تاسو ووهئ. په دې سره به هم هغه ټول فایلونه ډیلیټ شي، یعنی پټ او اضافي فایلونه ستاسو اصلي فایلونو ته زیان نه رسوي. دلته بیا ډیبګ لیول چې کوم ده که ډېر در موبایل مې جام کېږي نو بیا تاسو کولی شئ دغه لو حالت کې وي تاسو به یا میډ ورته انتخاب کړئ یا هم که ډېر موبایل سلو وي بیا به های انتخاب کړئ او د موبایل به ستاسې ریسټارټ شي. داسې ګټورو معلومات لپاره موږ ورسره یو ویډیو ملګرو سره هم شریکه کړئ. مننه.